اعتکاف متعلق سباز احکام ذکر کئی پکار دا د چې مونږ او تاسو د اعتکاف د شروع کېدو نه مخکې د اعتکاف د مسائلو د اعتکاف د فضیلت نه خبردار شو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے روایت نقل کی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. دیوائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخیری لس رضی دا رمضان المبارک دا اعتکاف کو. لس رضی با امام الانبیاء دا رمضان المبارک اخیری لس رضی اعتکاف کو. اعتکاف علماوی د شلم د روجی چی کلم شلم ورس شی و شلم ورس چی ماخام نور پریوزی چی معتکب پا جماعت کی ناسی و شلم روجہ چی نور پریوزی چی معتکب پا جماعت کی دند ناسوی نو دا اقا ٹیم نبا اعتکاف شروع شی. پا آخری رمضان باندی دا ماخام نپس چی دا اختر میاش اولی دلیشینو دا معتکف اعتکاف پا ختمی گی. دا اختر شپا پا اعتکاف کی بیان ندا چی میاش اولی دلیش نو دا شلم ورزی دا نور دا پریوتو نبشورو کی گی او چی دا اختر میاش دا ماخام نپس اولی دلیشینو اعتکاف پا ختمی گی. اعتکاف ستوائی علماء وائی دا اعتکاف لغوی معنی دا اساری دل. دا شریعت پا اصطلاح کی دی توائی چی روجدار اسار شی پا اغی مسجد کی چپاغی کی دا جمع منس کی گی او پا نیت دا ثواب پا کی روجدار لس رضی اسار شی دیتا پا شریعت کی اعتکاف وائی. چی کم جماعت کی پینزٹ ممنس کی گی معتکب پاکی لس رضی اسار شیو نیت دا اللہ رضی دیتا اعتکاف وائی. مسنون اعتکاف چرے دا لس رضی دے. اعتکاف علماء وی دا سنت مؤکدہ علی الکفایہ دے. سنت مؤکدہ دا مانا چی نبی علیہ السلام ہمیشہ اعتکاف کرے دے. علماء وی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل مدینی منوری تا ہجرت اکو سمر مدچی پا مدینہ منورہ کی استلی دا مرگ پوری دا امام الانبیاء نا اعتکاف چری ندے پاتش بیا وجہ صدا چی دا دی احتمام نشت دے خلق اہم نگڑی دا نبی علیہ السلام نا دا مدینی منوری دا ہجرت نا پس دا مرگ پورے اعتکاف ندے پاتی شوی. نزک دا سنت مؤکدہ شو. علی الکفایہ مطلب دا دے چی دا دا جنازی پشان فرض علی الکفایہ دے کہ دا محلین یو کس کی ناستو پا اعتکاف کی نو دا طول زیمہ با اداش نور خلق پی بیا گنانگار ندے او کو یو کسم کے نناستو پا کلیو پا علاقہ و محلہ کی نو طول محلہ و طول کلے پا دی گناہ کے مبتلا دے طول کلے بیا پا دے باندے گناہگار وی کچرے یو کس ہم اعتکاف تکے نناس. حدیث مبارک کے راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کی وہی نبی علیہ السلام چیو یعتکف العشر الاواخر من رمضان اخیری لس رضی بی اعتکاف کو حتی توفاہ اللہ تردی چی وفات ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ بیاد نبی علیہ السلام نا پس پد نبی علیہ السلام بیبیانم اعتکاف کڑے بخاری شریف حدیث دے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ دا نبی علیہ السلام دا وفات نپس دا نبی علیہ السلام بیبیانو اعتکاف کڑے دے. نو نارینہ چی دی دا با پا مسجد کے اعتکاف کئی دا زنانو دا پارا پا مسجد کے اعتکاف کول علماء وی دا ممنوع دی دا ٹک ندی
زنانه بخپل کور کې اعتکاف تکینی، کم ځای چې ځان له د مانځه د پاره ټاکلی اق ځای به د اعتکاف شي. کنه معین ځای نه ټاکلی یا هغه بې ځایه ځای نو ځان له د یوه کمره وټاکي هغه به اعتکافګاه شي، یا که ګرمي ځان له د برنډه کې یو ځای وټاکي او پرده دې تیتو کې، خو مخصوص ځای به جوړی. که د هغې مخصوص ځای نه دا بې ضرورته راووتله نو اعتکاف پی ماتي. علما وایي یو زنانه اعتکاف ته ناسته ده، د اعتکاف په دوران کې هغې ته د حیض بیماری رالاله یا نفاس راغی نو د دې زنانه اعتکاف چې دی هغه مات، اعتکاف پی بیا ماتی. حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلس رز اعتکاف کو او چې په کم کال وفات شوه او په اق کې کال شل رز اعتکاف کړو، منځنۍ لس ورځې او بیا وروستنۍ لس ورځې. علما وایي شاید چې د دې وجه دا کېدی شي چې امام الانبیا ته علم و چې دا می اخري روجه ده، نو ځکه امام الانبیا په دغه روجه کې اعتکاف چې دی هغه شل ورځې کړی. نور علماوی که یو سړی یوه میاشت اعتکاف تکینی نو جایز دی، څه مسله پکې نشته دی. شل ورځې کینی ټیک دی. مسنون اعتکاف چې کوم دی هغه دقه لس ورځې دی. د اعتکاف څه فضیلت دی؟ سړی اعتکاف تکینی څه فایده به وشي؟ ترمذی شریف کی روایت تے وی دا معتکف چې دے اعتکاف کئی الذنوب د گناہونو نا، دا د گناہونو نا اعتکاف کرے او دیتی نا پڑڑا شوی گناہونو پریخی. ویجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. دا د معتکف فضیلت تے وی چې کم سڑے اعتکاف تکینی نو دیکھو جنازی لنشت لیکلی کی جنازہ را للا، سوک بیمار شو داغت تپوس خو نشی کولے، د یتیم سره تعاون نشی کولے، نور د خیر کارون نشی کولے. علماء وائی دا اعتکاف کون کے بپ جماعت کے ناسی او اللہ بورلد دی ټولو کارونو اجر فری کاتو کے ورکی. بیمار تپوس پی نہیں کڑے او دتا با اجر میلاوی، جنازہ بی نہیں کڑے او دتا با رب العالمین اجر ورکی. دا دا اعتکاف فضیلت تے. بل علماوی چې هغه سړی اعتکاف تکینی چې د ډیر د خیر کارونه کول، وسنن هغه اعتکاف ته ناسته، کم د خیر کارونه چې بد کول وس د اعتکاف د وجه نه دنه پاتې کیږي، د هغې ټولو اجر به ورله الله بغیر د کولو نه ورکوي. دا د معتکف خصوصیت او فضیلت دی. حدیث مبارک کے راضی من اعتکف ایمانا و احتسابا، چا چې اعتکاف کو ایمان لرو، ایمان پکې واحتسابا او د ثواب امید ساتو او اعتکاف وکو، غفر له ما تقدم من ذنبه، د چې مخکې څومره ګناهونه کړي الله یې ټول ګناهونه معاف کړي د یو اعتکاف د وجنه. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو بنده یوه ورځ اعتکاف کی نو جعل الله بینه و بین النار ثلاث خنادقا، چې یوه ورځ یو سړی اعتکاف کی اللہ پاک د دو د جہنم په مابین کې درې خندق فاصله راولي. درې خندق الله دې د جهنم نه لري کی. یو خندق څومره دی؟ د ځمکې او د اسمان عمره فاصله دا یو خندق دی. نو چې سړی یوه ورځ اعتکاف کی نو درې خندق فاصله دې د جهنم نه لري شو، لکه درې پیرې د اسمان نواله د ځمکې پورې فاصله. علماء وائی، امام بحیقی رحمت اللہ علیہ وائی اور نور محدثین وائی اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین. مونږ وایو الله د حرمین دروازې کولو کا، د حج او د عمرې دروازې کولو کا. سړی خواهش کیږي ما حج او عمره وکړلې او فی الحال خو چونکې د بیماری د وجې نه کولی نشي، نو حدیث مبارک کې راځي علما وائی دا رسول اللہ مبارک حدیث نقل کی اعتکاف عشر فی رمضان
لس ورځې اعتکاف پر رمضان کې کا حجتین و عمرتین دومره اجر معتکف ته میلو شو لکه د چې دوه حجونه وکړل او دوه عمرې وکړلې دومره اجر یو معتکف ته میلو شو علما وایي صحیح حدیث کې راځي چې سړی مونځ وکي او دې په جماعت کې د بل مانځه په انتظار کې ناسي نو دله الله د مانځه مره اجر ورکوي نو معتکف هم یو مونځ وکي او د بل مونځ په انتظار کې ناسي د ټول ټیم دومره تیریږي لکه دی چې مونځ کوي دومره اجر ورته میلاویږي علما وایي چې څوک د مانځه په انتظار کې ناسي فهو فی الصلاة دی داسې دی لکه مونځ دی چې مونځ کوي دومره اجر درته میلاویږي نو معتکف خو هر ټیم د مانځه په انتظار کې ناستې وي اوس په د مانځه ټیم راځي نو دا د معتکف فضیلت دی حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی مونځ وکړي او په خپل ځای ناست وي او داسې لا نه مات کړی نو فرشتې راشي وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله د ګناهونه وبخه الله په د رحم وکړه نو معتکف چې مونځ وکړي او لا داسې نه مات کړی دی خو ناسې ځان له تلاوت کوي نو معتکف چې د مانځه نه پس سو پورې په اوداسه کې ناسي نو فرشته وی اللهم اغفر له اللهم ارحمه فرشته ورته دعاګانې کوي الله ګناهونه وبخه والله رحم پې وکړه علما وایي چې کم کس په جماعت کې اعتکاف تکینی نو رب العالمین وایي وی الله پاک د په پولیسرات د تیریدو او د جنت ضامن شي چې زه دې ذموارم چې جنت به در کوم او په پولیسرات به دې تیروم چې کم سړی اعتکاف تکینی بل علما وایي د معتکف مثال داسې دی لکه سړی چې د بادشاه دروازه ټکوي نو چې دنیا کې سړی د بادشاه په دروازه کې ناست یو ټکوي نو یوه ورځ ورته کولو شي نو معتکف د بادشاهانو د بادشاه دروازه ټکوي یوه نه یوه ورځ به دې معتکف ته د الله د طرف نه څه چې دی غواړي هغه به درته میلاویږي ځکه دی د شهنشاه دروازه ټکوي او دته به رب العالمین ورکړه کوي علما وایي د اعتکاف خو چونکې ډیر حکمتونه دي او ډیر فضیلتونه دي اعتکاف کې به دې خیال کوي چې د جماعت نه به بهر دې نه اوځي بغیر د عذر شرعي او بغیر د عذر طبعي نه زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی کو څوک په اعتکاف کې لږ وخت د جماعت نه بهر اوت بغیر د ضرورت نه نه کو په یېره وتې که په قص وتې خو اعتکاف بیا مات دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې که په یېره وتې دی او که په قص وتې دی خو چې لږ ټیم لم د جماعت نه اوته نو بیا د اعتکاف مات دی نو پکار دا ده چې اعتکاف کې بیا ډیره پابندي کوو چې د جماعت نه مونږ او تاسو د اعتکاف کله وکړو نو چې د هغې نه بار ته نه وځو بل علما وی غټه فایده پکې دا ده چې په دغې لسو شپو کې لیلة القدر دی نو معتکف خو خامخا د شپې عبادت کوي یقیني طور د لیلة القدر هغه فضیلت وموندو دا دته حاصل شو معتکف ته بیا علما وی که کم سړی سنت اعتکاف نشي کولی نو نفل اعتکاف کوي د نفل اعتکاف دپاره نه ټیم شته نه ورله وخت شته ماسخوتن راشه او د نفل اعتکاف نیتو که د ساره پورې هره شپه راځه او نیت د نفل اعتکاف کوه او شپه رونوه چې لیلة القدر درنه پوت نشي او غټه پیدا یې دا ده چې د اختر په شپه الله بدلی ورکوي نو معتکف له چې الله د اعتکاف په څه بدله لیکي چې فرشتې ورته وایي چې الله څه ورله ولیکو لس ورځې ستا په کور کې دیرو ګناهونه یې نه دي کړي الله دله څه بدله ولیکو نو بیا سړی ډېر ستومانه چې د اختر سار شي او اعتکاف ته نه ناست ارمانو کې چې کاش چې ما اعتکاف کړی وی نو پکار دا ده نن اتلسمه ده سبا نولسمه ده سبا نه بله ورځ چې د کمو کسانو د اعتکاف اراده ی چې نور پریوزي چې تاسو جماعت کې ناست یې
په دې کې صحت نشته چې یو کس پکینی او دویم بنه کینی، کو دو کینی او کو درې کینی او کو سلور کینی او کو پنځه کینی، که لس کینی او کو شل کینی. دا خاص ځای چې جوړی دا صرف د دې لپاره چې دی پکې آرام کوي، دی به پکې روټۍ خوري، د ده د عبادت توجه به برابري. نور ټول جماعت چې دی دا اعتکافګاه ده، خو په دې کې هر ځای کینی نو کېناستلی شي. نو پکار دا ده چې دا مقرانه ضایع نشي او ټول په ټوله نیت د اعتکاف وکړو چې دا اخره عشره به په جماعت کې تیرو. که چا دغه نیت نه نو کم از کم چې ماسخوتن راځي او د سحره پورې د اعتکاف نیت کو او د اخره عشره ډیره قیمتي ده، د جهنم د اور نه خلاصې دی او رب العالمین دی پکې زمون خلاصې نصیبه کی. کریم الله مونږ ټول له په عمل کولو توفیق. کله ورته وی الله بچي ورک نو دی الله پاک لره شریک وګرځو په دی بچی کی، او الله لره خو هیڅ شریک نشته دی. دا آیات چې دی دا د قرآن کریم د هغې مشکل ځایونو نه دی چې کوم ځایونه قرآن کریم کې مشکل دی، نو دا آیات پکې یو مشکل ځای دی. او اشکال دلته داسې پیدا کیږي چې یو حدیث مبارک دی او هغه حدیث مبارک علماء د دې آیات مبارکه تشریح ګرځولې. حدیث مبارکه چې دی د سمره رضی الله تعالی عنه نم روایت ته، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نهم روایت ته، چې وی د آدم علیه السلام بیبي چې وا حوا علیه السلام د هغې به الواد پیدا کېدو، هغه به ژوندی نه پاتې کېدو. نو شیطان ورته یو ورځ د نیک سړي په شکل کې راغی او دا حامله وه. نو شیطان دې ته وی چې کله ستا بچی پیدا شي، دی بیبي حوا ته وی نو وی ته ولا عبدالحارث نوم کېده، نو وی دا بچی به تا ته ژوندی پاتې شي. او حارث د شیطان نومو، د فرشتو په منځ کې به دته حارث وي. نو دی شیطان ورته وی ته ولا عبدالحارث نوم کېده، بنده د حارث، نو وی دی به ژوندی پاتې شي. نو چې کله د هغې بچی پیدا شو نو دی ورله نوم کېښودو عبدالحارث. حدیث مبارک کې راځي. هغه حدیث علماء کرامو د دې آیات تشریح ګرځولی دی. نو دلته دا اشکال پیدا شو چې نعوذ بالله د پیغمبر بیبي هغې به شرک کو چې بچی لی نوم عبدالحارث کېښودو. نو د دې آیات څه مطلب دی؟ علماء کرام د دې یو څو جوابونه کوي. یو جواب خدا دی چې ډیر مفسرین د دغه حدیث د صحت نه انکار کوي چې دغه حدیث چې دی دغه صحیح حدیث نه دی. ډیر مفسرین تینا انکار د صحت نه کړي، خو بیام علما وایي چې نه، انکار د دې حدیث نه صحیح ځکه نه دی چې ترمذی شریف نقل کړي دی، تصحیح حاکم کړي دی، مسند احمد کې نقل دی دا حدیث. بہر صورت خو علما وایي چې دا حدیث صحیح شي نو دغه حدیث چې دی دا د دې آیات تشریح نه ده، دغه ځان له حدیث ته. او دې آیات کې د نفس واحده نه مراد او د زوجها نه مراد عام سړی او عام ښځه دي. آدم علیه السلام او د هغه بیبي ته مراد نه دي، دا عام خاون او عام ښځه ته مراد دی، او عام خلق خدا سی کوي، نو لہذا دغه ته مراد نه دي. او بعض مفسرین وائی صاحب د بیزاوی روح المعانی هغې دا وائی چې دا آیات مبارکه چې دی دا قریشو ته خطاب دی. هو الذی خلقکم، الله پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا،
نو دا خلقکم خطاب دے قریش تا او دا نفس واحده نه مراد د دې قریش نیکو قصی دا تینا اغا مراد دی قصی او دا اغا بی بی چی وا اغا قریشیه وا دا دی قصی بی بی قریشیه وا او اغی تا اللہ سلور زامن ورکڑیو دا دی قصی بی بی چی وا نا اغی یو ننم یخیو عبد مناف بل عبد الشمس بل عبد العزا بل عبد الدار نو دا سلور نمونه و سلور زامنی و سلور لئی شرکی نمونه یخیو عبد الشمس دنور بندا عبد العزا دا عزا بندا نو دا دین مراد اغا دا قریش و اغا نکا او دا اغا بی بی مراد دی چا اللہ والا سلور زامن ورکڑیو او دی ورلا دا شرکی نمونه یخیو او بل علماء وائی کچری د دین مراد آدم علیہ السلام او د آدم علیہ السلام بی بی مراد شي ندید واړو شرک کو نو علماء وی د دین مراد بیا شرک فی التسمیه ده حقیقی شرک دی نه ده کړي د الله سره څوک شریک نه دی جوړ کړي شرک فی التسمیه صرف پنوم کی شرک وکو مطلب نوم اخپل بچی لکی خودو عبد الحارس صرف نوم والا عبد الحارس کی خودو نو دا صرف شرک پی تسمیه دے او دا بی بی چی دا خبر نو چی دا شیطان نوم حارس دی او بل علماوی دا عبد الحارس مانم داندا چی بنده دا حارس نعوذ باللہ عرب چی دی کنا دی چی سوک دا میلمہ اکرام کئی نو عرب ورطا عبد الزیف ہوئی زیف میلمہ تا ہوئی عبد الزیف نو دا دی مطلب خدا ندے چی دا میلمہ بندہ دا میلمہ بندہ نہیں نو دا عبد الحارس مطلب دا نو چی دا شیطان بندہ ذکر نمون چی کلی پاگی کی لغوی معنو لرا اعتبار نہیں نو دا خود صرف نم کے خود لے شلو بل علماء وائی دا نوم چیو دا آدم علیہ السلام بی بی یخیو آدم علیہ السلام خو نه دی یخیو پیغمبر خو آدم علیہ السلام بی بی خو نوا خو قانون دا دی چی سمر سوک چاہتا نزدیوی نو دا اغا معمولی غلطی اغا تا غٹخ کاری نو دا پیغمبر کورو دا نیکانو کورو پا دیکی نم عبد الحارس کے خودل نو اللہ ورطا زورن دیر وکڑلا نوی جعلا لہو شرکاء نو دا چی سمر بند چاہتا نزدی نو دمر دا اغا معمولی غلطی تا دیر غٹ نسبت کی خو علماء وائی چی زیادہ صحیح او مضبوط خبر دادا چی دے آیات کی مراد دا زوج نا دا خاون نا عام خاون مراد دے او دا خزنم عام بی بی مراد دا آدم علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام بی بی مراد ندا او کچری اغید دوارتی مراد شی نو دا شرک پی تسمیه دے صرف نومی دسی یخیو چی دا غین دا شرک بوئی راتو نور دا انبیاء کور کی شرک دا ممکن ندے صرف دا نم چو دا مناسب نو نو اللہ ورتزورن دیر اکڑلا فلما آتاہما ہر کل چی ورکو اللہ تبارک و تعالی دی دوارو تا صالحن یو روغ رمٹ بچے ورتا اللہ ورکو جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما ندی اگرزول اللہ لرا شرکاء شریکان فیما آتاہما پا اغبچی کی چی اللہ اغبچی ورکڑیو دی دوارو لرا فتعال اللہ عما یشرکون لوی دے اللہ دا اغسنا یشرکون چی دیور سر شریکان جوڑی اللہ دا دین دیر لوی دے اللہ دا دین پاک دے دیر بالا تر ذات دے
هغه د شریکانو نه ډیر پاک دی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، آیا دی شریک جوړی د الله سره ما هغه لا یخلق شیئا چې هغه نشي پیدا کولی څه څیز، چې هغه یو څیز نشي پیدا کولی، دی الله سره هغه شریک جوړی. وهم یخلقون، او هغی پخپل باندې پیدا کېدلی شي. چې یو کس پخپل پیدا کیږي نو هغه به بل څنګه پیدا کی؟ نو داسې کس د الله سره شریک جوړول، الله خو خالق دی د ټول کائنات، نو داسې کس د الله سره شریک جوړول چې هغه خپل باندې پیدا کیږي، نو دی به څنګه شریک شي؟ دی به څنګه د الله په صفاتو سره مسما شي؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم، او طاقت نلری دا شریکان دی لرا نصرا د مدد کولو. عجیب شریکان خودی ستاسو د مدد طاقت نلری. ولا انفسهم ینصرون، او نه د خپلو ځانونو مدد کولی شي. تاسو چې څوک شریک رابلی نه خو د خپل ځان مدد نشي کولی، نو ستاسو به څه مدد وکي؟ ولې د الله نه علاوه بل چاته شریک وایې؟ ولې د الله پاک نه علاوه بل څوک شریک رابلی؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، یو معنی دا ده کچری تاسو رو بلی اے مومنانو دی مشرکانو لرا الی الهدى ہدایت تا، لا یتبعوکم، نو دا مشرکان ستاسو خبر نمانی و تابیداری نکی. یو معنی دا. دویم معنی دا دا وَإِن تَدْعُوهُمْ، اے مشرکانو کو تاسو رو بلی دا خپل خدایان دا بوتان الی الهدى لار خودنی تو ہدایت طرف تا، نو لا یتبعوکم، نو دیستاسو تابیداری نکی. دا سنگ شریکان دی چی تاسو رو غواړی نو دیستاسو تابیداری نکی، ستاسو خبر نوری و تاسو لنشرات للی، نو دسی خلق تاسو شریک گنای، او د دسی ذات سره شریک گنای. اگر دسی ذات تے چې وای نه په پیسو خرڅېږم نه په مال خرڅېږم، بنده په یوه سجده باندې میلاویږم، یوه سجده راته پکار ده نو زه میلاویږم. چې ټول خلق اوده شي او شپه شي او ته راپاسې او یوه سجده ولګئ چې سبحان ربی الاعلی، پاک دے رب زما الاعلی، چې د ټولی دنیا نه اوچت دی، بالاتر دی، څوک ور سره شریک نشته دی په صفاتو کې او په ذات کې. ته چې یو ځل ووایې سبحان ربی الاعلی، نو رب العالمین وی لبیک یا عبدی ارفع رأسک، بنده حاضری ما سر اوچت کا سر غواړه غواړه صدر کم، لبیک یا عبدی ارفع رأسکا. دسی ذات سره تاسو شریک جوړوئ چې سجدو کې هغه وی حاضرم. سجدی حالت کې بنده الله ته ډیر نږدې، ځکه دا ځمکه نه ده، دا په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی. دا ځمکه په مخلوق کې د ټولو نه کمزورې مخلوق دی، او انسان پا مخلوق کے اشرف المخلوقات تے، اشرف المخلوقات تے، او بیا د انسان پا طول وجود کے اہم زی چی دے اغا سر دے، تن دے. نو چی اشرف المخلوقات اہم جزر والی او پا طول نا کمزور مخلوق چی زمکہ دا پاگی کی دین اللہ تا دا حالت دیر محبوب دے، اللہ تا دا حالت دیر محبوب دے. علماء وائی چکل رب العالمین دا بندہ نخپشی، نو دا دی س دلیل لے چکل بندہ رب العالمین دا اللہ پاک دا بندہ نخپشی، س دلیل دے.
او مونږ وایو سړی غریب کی چې الله خپش بس ناسا په بیماری پی راولی، مونږ وایو الله خپه دی بیماری راغلی ده، مال را نواغستو الله خپشو نا. رب العالمین وائی چه کلا خپشما نو زما د ناراستیا دلیل داده چه د بندن د سجدی توفیق والما بیا ما تا سجده نشی لگوله، یو منز بکی یو بل بنکی، یو بکی یو بل بنکی، دا دا اللہ دا ناراستیا دلیل لے. کور چاننا لما، رزق نکموما، غریبی پی نراولما، بیماری پی نراولما، چی تے خپشم نو دا سجدی توفیق تی صلب کم. دا تندی بیا ما تا نلگی، دا تندی بیا ما تا نلگی. خوشحال دیشی اغا غریبانان خپل کوری نشتا، مال نشتا دے، خوچی پینزٹے میں اللہ تا تندے لگی نو اللہ خوشحال دے، بس اللہ خوشحال دے. مولی سے منز بمی سنگ قبلی ما تب سپتا لگی چی زما منز قبول شو کنا. علماء وائی دا منز دا قبولیت نخدادا چی کلتا یو منز اکی او اغی پسی اللہ دا بل منز توفیق در کی نو دا دا مخکنی منز دا قبلی دو دلیل دے. ماسپخین پسی دے مازیگرو کو نو دا دا ماسپخین دا قبلی دو دلیل دے. ماسخوتن منز پسی دے دا سحر منز وکو دا دا ماسخوتن دا مانز دا قبلی دو دلیل دے چی یو منز پسی اللہ دا بل منز توفیق دلکی. نو وَإِن تَدْعُوهُمْ کتا سرابل دی لرا الالہدا لاری طرف تدا مشرکانو توی کدا خپل خدایان رابلے. لا یتبعوکم ندی خستاسو تابیداری نکی. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون برابر خبر دا کو تاسو رابلی دی لرا یا تاسو چپ شئی. ساسو ردی خدایانو خودسی مثال لے کرابلی جم غلی دی او کو نئی رابلی جم غلی دی بلل او نرابللی برابر دی. فرمائی فلما آتاہما ہر کل چی ورک دی دوارو تا اللہ صالحا روغ رمٹ بچے جعلا لہو شرکاء نو دی اگر زول اللہ لر شریکان فیما آتاہما پا اغی بچی کی چی اللہ ورکڑے دی دوارو تا. فتعال اللہ نلوی دے اللہ عما دا اغسنا یشرکون چی دی ورسر شریک جوڑوی. ایشرکون ما لا یخلقو ایدوی شریکی دا اللہ سرا لا یخلقو اغسوک لا یخلق شیئن چی نشی پیدا کولے سشے وهم یخلقون او دی پخپل پیدا کرلے شوی دی. ولا یستطیعون لهم نصرا دی طاقت نلری دا شریکان لهم دی مشرکان لرا نصرا دا امداد